السلام علیکم ګرانو لیدونکو، ستړي مه شئ په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د کرکټ په نننۍ ویډیو کې به د افغان کرکټ بورډ له لوري درې مهم زیري افغان کرکټ مینوال ته ورکړل شوي. دا چې دا کوم زیري دي راځئ راسره په ویډیو کې وګورئ، خو تر هغې مخکې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. بیا هم ستړي مه شئ قدرمنو لیدونکو، د افغان کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف وایي د افغانستان د کرکټ مینوال ته درې زیري لرم. میرویس اشرف وایي پخوا به چې د اسیا کپ لوبې ترسره کېدې په هغو کې د افغانستان د پیسو فیصدي 6 وه، اوس څخه به د افغانستان له فیصدي له 6 تر 15 ورسیږي. میرویس اشرف وایي چې د اسیا هیوادونو د کرکټ بورډ مشرانو را سره ژمنه کړې او تایید کړې ده چې د افغانستان سره پاتې سیریزونه به دوی له افغانستان سره په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف وایي چې آسیایي هیوادونو را سره ژمنه کړې چې د 19 کلنې لوبډلې سره به هم ورته سیالۍ برابروي او 2 اړخیزې سیریزونه به ترسره کوي. میرویس اشرف په بحرین کې د اسیا کپ لپاره په رابلل شوې غونډه کې ګډون کړی او هلته یې په رابلل شوې غونډه کې د آسیایي شورا هیوادونو د کرکټ بورډ مشرانو سره لیدل او خبرې کړې. میرویس اشرف وایي چې د اسیا هیوادونو د کرکټ بورډ مشرانو ډاډ راکړی چې تر پخوا به هم زیات د افغان کرکټ بورډ ننګه او ملاتړ کوي او له دوی سره به هرنګه مرستې ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف له خبرو معلومیږي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته هیڅ کومه ستونزه نشته. ګرانو لیدونکو، دا وه زموږ نننۍ د کرکټ په اړه، بالخصوص د افغانستان د کرکټ په اړه ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټولو ته ښه وخت.